درنو دوستانو ستړي مشي تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د 14 د بلاکونو د تفریح ځای دی. هغه ځای دی چې زیاتره ځوانان دلته لوبه ترسره کوي. نن ډېر ښه ورځ ده دلته، هوا لمر ده، لمریزه ده او زیاتره ځوانان دلته راغلي دي کرکټ ترسره کوي. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، افغانان د کرکټ سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او بیا ټولو لوبو سره ډېر زیاته لیوالتیا لري. بیا زموږ او ستاسې پښتانه ورونه خو تاسو ته بهتره معلومه ده د کرکټ سره ډېر زیاته لیوالتیا لري. دا د لرې نه لاسم خوځوي، خو زه به نږدې ورشم لږې تاسو څېره وګورئ چې څنګه دی، د دې ژوند زندګي څنګه ده او د کرکټ سره د کم وخت نه ورسره مینه پیدا شوې. سلام دا دی څنګه چې زه ورڅخه نږدې راغلم او توپ یې هم کیچ کو او یو نفر یې وسوځېدو. مینوال هم ډېر زیات راغلي دي او لوبه روانه ده. دواړه ښکلو او ګلالیو سره به خبرې اترې وکړم. سلامونه دواړه، ستړي مه شئ او ښه راغلاست دغه لوبې ته. اول تاسو ستړي مه شئ، ستاسو ښکلی نوم لږ په لوړ اواز را سره خبرې وکړئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ارمان الله یم له ښکلي خوست څخه. ارمان الله صاحب ښه راغلاست. د امریکا ویرجینیا فورپاکټ کمپ ته څنګه ده لوبه، څنګه ده؟ ولا لوبه ښه په غور دم کې روانه ده. بس ټول افغانان د خپل افغاني خواهشات پوره کوي، خپل افغاني کلتور سره مینه او محبت لري. دقیقاً څومره چې افغانان لري اوسېږي، بیا هم د وطن هغه دود کلتور او عنعنات او هغه کمې لوبې چې دي د هغو سره مینه لري. دغه لوبه فکر کوم د 1400 او د 2000 بلاکونو ترمنځ ترسره کېږي دغه سیالي. سم په شوی ورور جان. ښه ته خپله په 1400 بلاکونو کې که 2000 بلاکونو کې؟ 2000 بلاکونو کې. 2000 بلاکونو کې. دنه وروسته زمونږ بازي هم دغه ټیم سره د چې کوم ټیم بازي وګټي وروسته مې هغه ټیم سره بازي شته. ښه ستاسې بازي تر اوسه لا نه ده شروع شوې؟ زموږ بازي لا تر اوسه نو څه دی ډېر زیات خوښېږي په کرکټ کې او د کرکټ سره د کوم وخت نه مینه پیدا شوې ده؟ ډېر وړوکی یم د کرکټ سره مې مینه پیدا شوې او بالخصوص د افغانستان ټیم سره مې زیاته مینه ده. د افغانستان په ټیم کې د څوک ډېر زیات خوښېږي؟ د افغانستان په ټیم کې مې یو حضرت الله زازای ډېر زیات خوښېږي، یو مې نجیب الله زدران ډېر زیات خوښېږي. نجیب الله زدران او حضرت الله زازای د دواړو د څه ډېر زیات خوښېږي؟ د دواړو مې بیټینګ خوښېږي زیات. بیټینګ د ډېر خوښېږي. او خپل څنګه هنر او څه مهارت لري په کرکټ کې؟ بیټینګ کې، بالینګ کې؟ خپل زه بالینګ کوم، هم بیټینګ لږ کولی شم خو دومره زیات مې نه دی زده، خو بالینګ مې ټیټ دی. ښه بالینګ دې ټیټ دی. سفر دې څنګه و؟ د سفر نه کومه جالبه خاطره لري؟ ولا بس حتی ځای ښه خښولي مثال، خو بیا خپل وطن خپل هر څه سره مینه لري، خپل وطن سره خپل خلک سره خپل کلتور سره هر څه سره مینه لري. حتی که په بل وطن کې وي بیا خپل وطن مینه او محبت لري. دقیقاً. ارماني صاحب د زیاتره خوسوال د شعر او شاعري سره د وطن سره ډېره زیاته لیوالتیا لري، بیا یاګانې او غرنۍ زمزمه هم کوي. دا چې مسافر یو او زیاتره ځوانان دلته لوبه ترسره کوي، څه به درنه واورم؟ ولا ورور جان ما سره یو بل انډیوال شته دی، دا به یو بیت درته وایي، خوږ بیت به درته وایي، ما ته خو خپله یاد ته نه راځي. ته خو دې دا ملګری څه شو ملګری دی؟ دی نه دلته دی. واه سلام ستړي مه شئ. سلامونه صفای صاحب، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. شپې ورځې دې په خیر رسولي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستاسو نوم؟ نوم مې ذبیح الله همت دی او د خوست ولایت اسماعیل خیل منځۍ ولسوالۍ اوسېدونکی. همت صاحب ژوند زندګي څنګه ده د امریکا په ویرجینیا ایالت کې؟ الحمدلله صفای صاحب، ژوند هم تر دې مهاله او ښه ښایسته را روان دی. موږ خو ټیټ یو له خیره. ښه په خیر راغلی، سفر دې ښه؟ الحمدلله بس سفر هم ښه په خوشحالۍ روان دی. سفر خو چېرته خپل وطن او خپل وطن دی. دقیقاً هر چاته خپل وطن کشمیر دی نو؟ بالکل صفای صاحب. د وطن څه ډېر زیات را یادېږي همت صاحب؟ د وطن خو صفای صاحب که ووایو هر شی سړي ته یادېږي، بل ډېر چې یادېږي ځوانان او ملګري سړي ته ډېر یادېږي. بیا دقیقاً ځوانان او ملګري او چکرونه بنډارونه، بیا خوراک د وطن، دا خو نو بیل خوندونه پکې وي. له خیره سره دلته به د امریکا کوم ایالت ته ځي همت صاحب؟ زه خو صفای صاحب خپله ویرجینیا کې غواړم چې پاتې شم، همدلته پاتې ژوند مخې ته یوسم. ښه ډېرې دا ملګري دي ویلي وایي همت صاحب په شعر و شاعري کې او په یاګان ترانم کې ډېر زیات ښه مهارت لري او بیا مې وایي کلیوال وطندار هم دی. نو مسافري په مسافري کې تمن زیاتره ځوانان د شعر و شاعري سره د غرنۍ سندرو سره لیوالتیا لري. څه به درنه اورو همت صاحب؟ صفای صاحب یو لنډی به درته ووایم، خو په لوړ اواز. د نیمې شپې راتله دې ورک شه، سکروټې مړې وي زه یې رو ته ناسته ومه. واه صفای صاحب بس همدغه یو سره. نو د نیمو شپو دې تلل راتلل هم کول نو ختما ژوند کې دا خبرې هم کېږي. دقیقه. او تاسو نه؟
زه به باید یوه لنډۍ درته ووایم چې یاري په تلو راتلو زیاتېږي کله رضا کله به زه درځم وطن ته. واه زنده باد زنده باد. نو ته به هم ورځې نو په خیر سره ګران سمسور افغانستان ته بیا؟ بالکل بس سمسور افغانستان خو زموږ ډېر یادېږي او ډېره مینه ورسره لرو د افغانستان خلکو سره او د افغانستان عام او ولس. ډېره ښایسته هوا ده او د دې په څنګ کې ځوانان ډېر زیات لګیا دي په مینه او محبت سره لوبه ترسره کوي. مخکې مې هم بار یادونه وکړله اتلان دي چې تلې وطن ته ویاړونه راوړي دي، تلې خوښۍ راوړې ده. د کرکټ اتلان ښه مکه د فوټبال اتلان دي، خو دلته هم زیاتره ځوانان هڅه کوي چې خپله مسافري شپې ورځې په دغه کرکټ لوبه باندې یا د والیبال یا د فوټبال لوبه باندې تیرې کړي. دلته دا ګران ولاړ دی، دې سره به خبرې اترې وکړو. سلامونه، اجازه ده لږ د مخ راواړه او ستړی مشي. نوم دې څه دی په لوړ اواز را سره؟ سلام علیکم، خپله ښه یاستئ وروره؟ جوړ یاستئ؟ ښه یاستئ؟ مننه. ستا نوم مې نورالله هوتک ده، د کابل اوسېدونکی یم، د هوتخیلو. ماشاءالله. هوتک صاحب ښه راغلاست د امریکا ویرجینیا فورپا کټکم ته. خیر اوسې، مننه وروره، تاسو هم ښه راغلاست وروره چې دلته راغلاستئ. تاسو دغه افغانان ته خپله هغه کوئ چې وروره دلته هغه خپل هغه ورسره کوئ، ویډیوانې کوئ، د دوی د خپل اواز هغه خلکو ته هغه ته وړئ، کورنۍ ته رسوئ. دغه تاسو نه ډېر هم مننه وروره. کور ودان هوتک صاحب مسافري څنګه د شپې ورځې څنګه تېرېږي؟ په لوړ اواز را سره خبرې وکړه. والا مسافري خو وروره تېرېږي، نو ژوند زندګي ده، نو هغه خپل ملک نه لږ ذره کې جدا شوي دغه سره. دا د لومړی ځل دی چې وطن ته راوتی؟ والا چې نه، د دې نه مخکې هم پېښور ته تللي ولو، خو خیر ده چې دا رښتیا خبره وي. نو دغه په دغه رقم باندې دغه لومړی ځل دی چې له خیره سره دومره لرې راوځي. دونه لرې راځو. امریکا کې ژوند زندګي څنګه ده؟ نوي ژوند ته څومره هیله مند دي؟ او که د خپل د سفر قصې دې راته لږ زره وکړي، لږ په لوړ اواز را سره غږېږي. والا چې د سفر کیسې خو په دې رقم در سره وکړو، هغه خو ډېر طولاني کیسه ده، نو دا درته وایم. خو داسې به درته مختلفه یو څو خبره درته وکړو. نو چې موږ په اوله ورځ باندې هغه ته راغلو میدان ته، نو میدان کې ډېر په مشکله باندې راننوتلو، راغلو قطر ته. قطر ته چې راغلو، قطر نه بیا راغلو جرمني ته وروره. د جرمني نه یو 5-6 جرمني کې وکړلې، بیا راوستو امریکا ته. د کابل میدان یې وایي ته چې راغلل یا بیروبار او هغه حالات د هغې نه څومره خواشینونکې کیسه او خاطره لري؟ والا دا خو به زه درته ووایم چې ډېر یو ډېر جالب سانه والا او ډېر یو هغه خواشینونکې سانه والا. مونږ چې هغه سانه به هېڅکله د ما د یادونه وځي چې ما هغه کومې زمونږ سرتوري لیدلې چې هغلته به په هغه بېعزته ځای کې په هغه بېعزته رقم ته باندې دوی راننوتلي وو په کوم هغه کې ولې، نو ما هغه به هېڅکله د یاده ونه وځي وروره. ډېر هغه و چې مونږ هغه ځای کې چې دا خلک لیدل چې په ډېر کم، زه چې په خپله تنها وم نو په دې رقم ته چې راننوتم، ما چې هغه نور خلک کتل نو هغه ماشومان چې ورسره د چا نه به حیوان پاتې ورک به، د چا نه به ښځه ورکه وله، نو ډېر یو بد حالات، ډېر یو وحشتناک حالات و هغه ځای کې. راغلي دي او د دې ځای کوم اوسېدونکي چې دي درنو دوستانو هغې هم راغلي دي او لوبه د نږدې نه ګوري. دلته دا بل ګران ولاړ دی، دې سره به خبرې اترې وکړم. زه به دا خواته ودرېږم، دا به لږ په لوړ اواز خبرې اترې هم وکړي په بښنې سره چې مایک هم نشته دی، د موبایل نه هر څه ریکارډو. سلامونه، ستړي مه شئ. ستاسو نوم؟ علیکم سلام، صافی صاحب ژوندی اوسېږئ، خوشحاله اوسېږئ. نوم دی؟ نوم مې محمد حمزه. حمزه د کوم ځای د ګران افغانستان نه؟ د ګران افغانستان د ننګرهار د ولایت یم. ننګرهار کې بیا د کومې ولسوالۍ؟ د کامې ولسوالۍ. د ښایسته کامې ولسوالۍ، یعنې د شګې ځای
غاښونه به دې هم نو ښه نوشي جال کړي په کامه کې بس نو خپل وطن خو خپل وطني ډېر ورپسې خفه یي خفه یې څه دي د وطن ډېر زیات را یادېږي چې ورپسې خفه یې ولا دا کلتور رسم و رواج نو ټول افغانستان پسې خفه یي ټول افغانستان پسې خفه یې د کرکټ لوبې سره څنګه لیوالتیا لري ډېره زیاته کوم د خوښې لوبغاړی دی د کرکټ په لوبغاړي راشد ارمان دی او نبی دی راشد ارمان او نبی دواړه د دواړو د څه ډېر زیات خوښېږي د راشد بالینګ او د نبی بالینګ او بیټینګ دواړه بیټینګ او بالینګ د دواړه خوښېږي واقع چې کرکټ ډېره زیاته جالبه لوبه ده او ډېر زیات کسان ورسره مینوال دي او لوبه ګوري نو اوس د لوبې نه خوند واخیستو ډېر زیات نو خیر دې وشي د بس راغلي لوبې ته لوبه به ګورو او لوبه به کوو خوندونه ترې نه اخلي هو انشاءالله ډېره زیاته مننه کوم ښه وخت تاته غواړم حمزه خیر جان اوسې په صافي خیر صاحب مننه